ما د رشاد صاحب سره 2 ځله لیدلي وو، یو وار په کوټه کې، یو وار په کندهار کې. د ده محفل دا تر محفل و چې د کشر او مشر ته په نظر کتل. زه د ننه څه 10 کاله مخکې غالبا دا ملاقاتونه سوي دي. نو هلته چې به دی ګایدی موږ به تش اورېدی او د ده دا ګایدل د ده دغه علم داسې به و لکه یو خوږ سړی چې یو خوږه خبره درته کوي، یو خوږ نکل درته کوي، په داسې انداز به ګایدی او هغه د علمي سویه به هغه سطحې ته راټیټ سلو، تا ته بیا هغه خبره د پوهولو دپاره درته کوله. دغه یې کمال. ما عبدالشکور رشاد بابا د پښتو ادب هغه ځلان دی او نه ستړی کېدونکی ستوری و چې زموږ ژبه، زموږ فکري افقونه او زموږ ادبي روایتونه یې په نوې رڼا کې وځلول. د علمي ژورتیا، ادبي بصیرت او د ژبې د پالنې نه ستړي کېدونکې هڅې د پښتو د معاصر ادبیاتو بنیادي ستنه جوړوي. علامه رشاد نه یوازې یو لیکوال او عالم و، بلکې د یوې فکري زمانې استازی و چې خپل ولس ته یې د پوهاوي، ادب او ځان پیژندنې لارې پرانستې و ادب ته یې هغه منزلونه، هغه لارې روښانه کړې چې د نن معاصر لیکوال د ده د ښوولو لارو څخه، د لیکلو څخه الهام اخلي او په مخ په وړاندې ځي.